دا ورور سوال کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی. وی کله ناکله داسې کېږي چې په چا باندې پیریاني او دا بعض کسان چې د پیریانو د ویستو دپاره په چا باندې دم اچوي نو دی وهي په پیزار باندې په امسا باندې ډېر زیاتې وهي چې کله دا پیری د دې بدن نه نوځي نو د دې وهلو ګنجایش به یي په شریعت کې وکنه. جواب اول خو دا خبره یاده کړئ په دې باندې اجماع ده د علماو د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث و سلفیانو قرآن او حدیث نه دا خبره واضحه ده چې کله داسې کیدی شي چې یو پیری د انسان جسم ته ورننوځي دا یو امتحان یې الله طرف نه بیماري ده او په سړي باندې راشي دا کیدی شي. زه دلته اوس دا مسله نه ثابتوم چې دا کیدی شي په دې څه دلیل دی، هغه موږ بعضو ځایونو کې بیان کړي هم دي او دې لپاره بیا مستقل وخت پکاري. خو راځو دې اهمې مسلې چې دې ورور تپوس کړی دی. یو سړی دی یا یو زنانه ده او د هغې جسم ته پیری ننوتو نو د دې د علاج طریقه د علاج نه مخکې یو خبره ته وکړم او هغه دا چې دا مسلې موږ ته ډېرې دي په نسبت د نورو قومونو چې د دې به څه وجه چې موږ ته د پیریانو دا مسله ډېره زیاته ده. یوه وجه چې د پیریانو مسله زموږ خلکو کې ډېره ده هغه د الله د ذکر نه لرې کېده، یعنې د الله یاد نشتی، اذکار نشتی، سحر ماښام اذکار نشتی، مانځه نه بعد نشتی، تلاوت نشتی، کور کې تلاوت نشتی. نو چې کوم ځای کې دینداري نه وي او د الله ذکر نه وي نو هلته د شیطانان او پیریان او دا قصې ډېري په نسبت د هغه ځای چې کوم ځای کې دینداري عامه وي او خلک د الله ذکر ډېر کوي نو هغه الله ساتي د داسې امتحاناتو نه. او کله داسې هم کیدی شي چې په دینداره سړي باندې داسې امتحان راشي او دا د الله د طرف نه وي بیا هغه بیا د هغه د اجر د زیاتولو دپاره الله کله داسې وکړي لکه دینداره سړی په مصیبتونو کې ونښتي د دې د لاسه نه چې عذاب دی د څه د لاسه چې اجر ورته میلاو شي مرتبه یې اوچته شي. خو نور چې یو سړی دیندار او یو معاشره دیندار نو اکثر په هغه معاشره کې دا جاخې دا نه وي. نو یو وجه دا ده چې دا موږ سره دا مسلې ځکه زیاتې شوي. دویمه یعنې زموږ د خلکو ذهن داسې جوړ شوی دی بس معمولي خبره او په ده پیری دی، معمولي خبره او په ده چا څه کړي دي، معمولي خبره او ده چا نظره کړی دی. یعنې دا نشي کېدی چې په ده هسې بیماري راغلي، دا نشي کېدی چې دا یو امتحان دی الله طرف نه، دا لازم یا خو جادو دی او یا پیری دی. یعنې هغه ما تاسو ته ووایي چې ګوره پیری د انسان جسم ته ننوتی شي، زه ته انکار نه کوم، جادو اثر کوي د الله په اذن سره، موږ ته انکار نه کوو. خو هره خبره د جادو او د بد نظر سره تړل هم نامناسب دي. څه خو ته دغه صاحبان چې راوتي دي دین تجارت جوړ کړی براینا مولیان او دا زموږ په ملک کې د ټولو نه اسان تجارت دی او د ټولو نه فایدهمند دی. که پیسې ګټل غواړې که نه سمې پیسې په بر صغیر کې دا زموږ د خوا شاده ملکونه چې دي نو اسانه طریقه دا ده چې د ځان نه پیر جوړ کړه او دم درود ووایه. د چا پلار څوک ته او چا مجال سره یې تا نه تپوس وکړي او چې څه کې کوه. نن مې یو ویډیو مازدیګر ولیده یو لیونی غونته کیدی پوره داسې ډېر چیت دی د بدن داسې یو لیش به پوره او هغه اوږد کمیس اچولی دی شین رنګ کې کمیس دی او لاندې پرتوګ ترې نشتي لیونی دی او هغه ولاړ دی او دا خلک راځي او هغه دا سپېړې دی سر ته راچي اوس هم ګڼه ورته جوړه ده ولې ځکه چې دا بزرګ دی رسېدلی دی یعنې دی د الله په مینه کې دومره ننوتی دی چې دی لیونی شوی دی تا اوس ذهن دی د خلکو نو هلته دا قصه اسانه ده. نو ځکه هر سړي ته دا خبره کوي. لکه بل ورځ یو ملګري ما ته وویل موږ سره کمره کې یو کس دی هغه د پسې دا خلک ډېر رامات دي چې یاره ما باندې دا دي او ما باندې دا دي او هغه هر یو ته دقه وایي بس په تا چا هسې چل کړی خصوصا وایي دې ورځو کې دا خلک راماتیا کس دلته دی کارونه مارونه خو د خلکو نشتي د ملک حالات داسې شوي نو خلک رامات دي څوک وایي کال مو شو کار نشتی څوک ورته وایي شپږ میاشتې څوک دوه کال هغه چې داسې تپوس وکړي لکه هسې مثال یاره چې ناسې او ناسې او ناسې که نه ډېر ساعت او پاسې اکدم سترګې د باندې خو نه تورېږي نو دا خو په هر چا تورېږي هغه یو
اوس الله دې خیر کړي په تاسې چل شوی دی. ښه نو دا خو ته خبره ده اوس ور واچولو سي چل شوی نو اوس هغه ورته وایي دا سي چل شوی دی دې دپاره به بیا بل یو موعد هلي نو بیا به چېرې لږې پیسې د جیب نه راوباسي نو بیا تجارت روان شو. ځکه بعض خلک ما نه په دې خفه دي، یعنې بعض خلک دا ګیله کوي موږ دپسې مسلې له ورشو دی 2 ورځې مخکې یو کس را دوه که یو ورځ مخکې ماښام منځه نه بعد او ما سره میلاو شو یره وی یره را باندې راځي یره اچانک را باندې یره راشي او بیا ټینشن کې شم. نو یو کس راته ویلي چې په تا باندې پیریان دي نو د دې دپاره به ته څه یعنې په ما دم درود څه ونه پیریان ما تا ته چا ویلي چې په تا پیریان دي؟ دا خو د معدې مسله ده ما چې اچانک به سړي یره راځي او د معدې مسله لاړ شه د معدې علاج وکړه روغ رمټ سړی ځوان هلک نه ما ته خو چا ویلي چې په تا پیریان ما ګوره پیریان د باندې نشته د پیریانو دا نښه خو نه دی یوازې نه په ما پیریان دي هلکه ما داسې راته ووایم چې الله دې د باندې راولي بیا به خوشحاله چې الله دې د باندې راولي زه ما یې دې نه دا اوس دته چا ویلي په تا پیریان دي دی اوس به زما په خبره خو مطمئن نه شو اوس به لازم په حقه کس پسې ځي چا چې ورته ویلي چې په تا باندې پیریان دي ابه چې بیا پیسې ملي دی په ټینشن کې م ور واچو مسله ښه ډېره شو. او زنانو کې خو تپوس مه کوه د دې خبرې زمونږ زنانه چې خوځي یاره بس په ما چا څه کړي دي که خاون ورته کور کې قار شو اوس دا کور دی ژوند دی کله به خاون قاري بس دا چا باندې ما باندې څه کړي دي که د خاون د ښځې سره طبیعت ونه لګېدو یاره جو دا چا څه کړي دي زمونږ په کور کې که کاروبار نه میلاویږي یو چا څه کړي دي په سر مې یاره وایي بوج دی چا خو به نظره کړی نه یم که نه لکه نو بدن دی کله به په سر بوج راځي کله به څه کېږي څه کېږي هره خبره څوک دې پورې خو نه تړي که نه. اوس هغه صاحبان ولې دته داسې نه وایي ځکه که دته داسې ووایي نو بیا د هغوی تجارت بندېږي نو هغه خو غواړي چې دا خلک رامات شي غواړي چې دا خلک راشي یاره په تا باندې به چا څه کړي او دې له به زه تاله چې دی څه به وکړو نو هغه وایي څنګه به څه وکړو څه به وکړو خو هغې دپاره به څه صدقه هم کول غواړي که نو بیا به دې پیسې لګوي او بیا به دې دغه کوي او دته به وایي دا وکړه او دغه وکړه په بل ټینشن کې ور واچي بیا په خلکو باندې بدګمانه کي چې په تا باندې تور جادو شوی دی تور جادو او هم ستاسو په دې کور کې یو کس په تا باندې کړی دی په ټول کور یې بدګمانه کړو چې دا به پلار په ما باندې کړی چې دا به ښځې کړی که دا به ترور کړی که دا به رور کړی که دا به زما د ملګري کړی څومره نقصان یې جوړ کړو. نو د دې د لاسه دا مسلې زموږ د خلکو نه کمیږي ځکه چې هلته هغه تجارت والا هغه دوی ته دا خبره رښتیا خو نه کوي. بیا فیس د دم یعنی صحیح شو دم په چا باندې اچول جایز دي یا خپل شروط د یو کس باره کې راته چا ووي د 10,000 روپۍ د یو دمه دي 10,000 د فیس دی او عجیبه دا چې کم 10,000 روپۍ دي دی له ځان ته موحد وایي زه سلفي یم قرآن او حدیث تابعدار یم او لینډ د خلکو د ده کور ته لګېدلی 30,000 روپۍ به اول ورکې بیا به تا باندې دم اچي خو چې ته خوله واضحولې وي په دم یعنې دغه اخیستل ناروا صحیح ده جایز دی خو داسې تجارت جوړول تا ته چا ویلي چې دا ته جایز دي چې باقاعده دکان کولاو کې نوم پې ولیکو خلک راماتي او زنانه راماتي. نو د هغې د لاسه اوس هغه مسلې له راځو د هغې د لاسه موږ سره دا دمونو والا مولیان ډېر شو چې هغوی له د دم چلون نه ورسي او زمونږ پښتانه چې بېروزګاره شي ډېرو پکې دا کیسه کړي پنجاب ته لاړ شي هلته دې پیر جوړ شي. ما ته یو کس کیسه کولی زمونږ خپلو او هغه ډېر کوشش وکړو خو د کلي کې څه ترتیب د هغه د کاروبار او څه جوړ نه شو بېدینه سړی وویل بیا وایي سړی ورک چېرته تللی بیا وایي موږ لاړو لاهور طرف ته هلته وایي الله په سجي کې راښکاره کړو لوی پیر ته جوړ شوی ناست په خلکو یې دمونه اچول وایي مونځ به نه کوو په کلي کې او د هغه یو نوم و یو دبدبه وه سیکورټۍ والا ورته ولاړو وایي دا پیر صاحب راغلی دی نو په هغه ځای کې بیا ما غږ هم نه شو کولی که غږ مې کړی دغه خلکو وجلم چې دا خو زه پېژنم دا بېلمازه خو به هلته مونځ نه کوي دلته کوم ځای له پیر جوړ شوی دی. نو دا خلک ډېر شوي دي هغوی له چل نه ورځي چې څنګه به د جسم د یو انسان د جسم نه پیری وباسي ده له چل نه ورځي. زنانه پردۍ زنانه به د سره ناستې دی به د هغې به بدن لاس لګوي دا په کوم ځای کې راغلي دي یوازې د زنانه سره به ناستي دا ټول حرام دي. د پیري د ویستو
اولنی طریقه دا ده چې په ده باندې به شرعي دم ووایي، یعنی قرآن آیت او هغه دعاګانې چې هغه په حدیثونو کې راغلي دي یا عامې دعاګانې چې کې شرکیه الفاظ نه وي. دویمه طریقه د هغې دا ده د تلاوت به کوي او د پیري ته به وایي چې ته د دې بدن نه وځه. که چېرته ونوتو نو بیا وهل جایز دي، خو د هغې خپل شروط دي. حدیث کې دا راځي، ګوره عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه وایي، دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم زه په طایف باندې طایف ته ولېږلم د یو کار دپاره او هلته یې مشر کړم، نو په دې مانځه کې به ما له داسې چل کېدو چې زه په دې مانځه نه پوهېدم. وایي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم، وایي ما ته وایي چې ولې رالې؟ وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله کله زه په مانځه ودرېږم که نه نو داسې څه راسره کېږي چې زه بیا په هغه مانځه باندې پوه نه شم. وایي رسول الله وسلم ما ته وایي چې ذاک الشیطان، دا شیطان دی تا تنګی. بیبي ما ته وایي چې ادنو رانږدې شه. وایي زه ورنږدې شومه، د خپو په سر ناست ومه، وایي فضرب صدري بیده، زما د سینې له د خپل لاس راواچو او زما په دې خوله کې خپلې لاړې مبارکې ولګولې او وی اخرج عدو الله، ای د الله دشمن راوځه. 3 پیرې دا وکړو. بیا ما ته وایي چې زه اوس وی د هغه ورځې نه واله بیا چېرته ما ته هغه مسله نه ده راغلې. نو د دې نه دا واضحه شوه چې د پیري د ویستو دپاره وهل جایز دي، خو د هغې دپاره هغه دا دي چې دا به داسې کسي چې د هغه سره د دې مهارت وي، ځکه چې هغه بعض ځایونه دي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره په خپله مجموع الفتاوه کې ذکر کړې ده چې د دې داسې ځایونه دي چې کله هغه ځایونو له ته ګزار ورکوې نو هغه ګزار په دې انسان نه لګي، هغه په دې په چا لګي؟ په دې پیري لګي. نو د دې څنګه پته لګي بیا وروسته؟ هغه داسې چې کله د دې سړي نه دا پیری لاړ شي یا دې زنانه نه، نو یو خو په بدن باندې اثر نه پاتې کېږي د هغه وهلو، او دویم ده ته پته لګېدلې هم نه چې زه چا وهلی یم. نو هغه ګزار په چا شوی دی؟ هغه په پیري باندې شوی، په دې انسان نه دی شوی. او دا چا ته پته وي؟ چې پوهه کسي، چې پوهه کسي ماهري، هغه دا کار کولی شي. او ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی په خپل کتاب زاد المعاد کې وی زمونږ شیخ د هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه وی هغه دا خبره کوله چې یو کس مال راوستی شوی او په هغه باندې پیریانو یا یو پیری پې و، نو په هغه باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه دا مچو نو دا آیت پې ووایه فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د دې کس په دې غوږ کې لګي او دا آیت یې وی 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 دې سره هغه پیري خبرې شروع کړې. نو چې کله خبرې شروع کړې نو ده پسې ډنډه راواغسته او ته وی اوځه، نه وتو تیار و، هغه پیری وه او وی دا کس یې ووهو ویو ویو د سټ خوا کې په یو ځای کې چې خلکو وي چې کیدای شي را سړی مړ شي، ځکه چې دی ولې څنګه ځای وو. نو وی دغه وهلو په دې منځ کې د پیرۍ خبرې شروع کړې، وی زما دا سړی خوښ دی، انا احبه، زما خوښ دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه ورته وی هغه ستا خو خوښ دی خو ته یې نه یې خوښه. وی هغه ورته وي چې هغه پیرۍ ورته وي چې زه غواړم چې دې حج له بوځم، یعنې زه په ده مینم دې حج له بوځم. وی هغه ورته وي چې هو لا یرید ان یحج معک، هغه تا سره حج کول نه غواړي. نو دې پیرۍ ورته ووایي چې صحیح ده، زه به د ده د جسم نه ووځم، د ده د جسم نه ووځم ستا د عزت دپاره چې ته ډېر قدرمن سړی. وی هغه ورته وایي چې نه، د ده د جسم نه به زما دپاره نه وځې، چې د ده د جسم نه وځې نو د الله د یېرې نه به وځې، او دا به یو عبادت د الله ګڼي چې ته به وځې. څنګه چې هغه پیرۍ لاړه، هغه سړی کېناستو یلتفت یمینا و شمالا، ښه یو ګس ته ګوري. وایي زه شیخ صاحب له چا راوستی یم؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه خو یې پېژندو. وایي زه چا راوستی یم؟ نو هغه ورته ووایي تا له خو ده دومره ګزارونه درکړو تا ته پته نشته. نو بیا داسې کس چې هغه ته پته وي او هغه ماهره وي هغه به دا کار کوي، دا د هر چا کار نه دی.
او زموږ پښتنو کې ما یو خبره نوټ کړې ده، اکثر دې زنانو باندې پیریان راځي ډېر، نو بیا دې کور کې چې روري پلاري خاونې دا ټولې وایي، لیدلي مې که نه چېرته، او دا پیزارونه یې ورته نیولي او دا لوړې یې ورته نیولي، نه داسې اتې دي وهل داسې نه دي، د دې خپل ځایونه دي چې هغې له سړی ګزار ورکوي او هغه چا ته پته وي چا پکې مهارت وي، نو چې کله هغه پیریان د هغه غریب نه لاړ شي نو هغه بیا بیماره پرته وي، په ټول بدن باندې نښي، دا وختي شلېدلي او دا یعنې دا زیاتې دي، دا نه دي کول پکار.